د عوایدو لوی ریاست او د کابل ولایت یو شمېر ډاکټرانو ترمنځ مشورتي ناسته ترسره شوه. د مالیاتي مکلفیتونو په اړه مشورتي ناسته چې پکې د عوایدو لوی رئیس، د عوایدو لوی ریاست حمایوي او تخنیکي مرستیالانو، د عوایدو د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ رئیس او د کابل ولایت یو شمېر ډاکټرانو ګډون درلود. د عوایدو او ګمرکونو معینیت د غونډو په تالار کې ترسره شوه. غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه چې افتتاحیه وینا یې د عوایدو لوی رئیس مولوي حافظ شاه حسین حسیني وکړه. نوموړي وویل موږ او تاسې باید د ستر رب شکر ادا کړو چې موږ ته یې اسلامي نظام راکړی، یو داسې نظام چې د هیوادوالو د هوساینې او پرمختګ لپاره هڅې کوي. د عوایدو لوی ریاست تخنیکي مرستیال عبدالولي نوري ګډونوالو ته د ډاکټرانو مالیاتي مکلفیتونه تشریح کړل او هغوی یې پر وخت د مالیاتو ورکړې ته وهڅول. د عوایدو لوی ریاست عملیاتي مرستیال انجینر خان محمد ذاکر وویل خصوصي روغتونونه او ډاکټران که د مالیاتو په برخه کې هره ستونزه لري، کولی شي د مشخصو وړاندیزونو سره د عوایدو لوی ریاست ته مراجعه وکړي او ستونزې به یې پر وخت حل شي. په غونډه کې ګډونوالو ډاکټرانو د عوایدو لوی ریاست له دې اقدام څخه مننه وکړه. دا ډول ناستې یې د مالیاتو د عامه پوهاوي او د قوانینو د ښه تطبیق لپاره اړینې وبللې او په راتلونکي کې د ورته غونډو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. هغه څوک چې مالیه ورکوي په خصوصي سکتور کې کار کوي همیشه یو ډول هماهنګي د وزارت مالیې سره ولري. دا به د وزارت مالیې لپاره ډیره ښه خبرې چې دوی مشوره واخلي. دغه ډول ناستو زیاتوالی موږ غواړو، د نتیجه به ډیره ښه او کله چې بیا د مالیې وزارت کارکوونکي غواړي قوانین په ساحه کې تطبیق کړي، دا قوانینو تطبیق به ډیر اسانه شي. په ناسته کې د مالیاتو اړوند د ډاکټرانو ستونزې او غوښتنې واورېدل شوې او د حل ډاډ ورکول شو. ناسته د هیواد د ابادۍ او سوکالۍ په دعا سره پای ته ورسېده.